کچره تاسو د یو انسان نه ډیر زیات تنگ شوي یې، ډیر زیات تاسو دې تنګوي او تاسو غواړئ چې الله رب العزت دې ماته د ده نه نجات راکړي، د ده نه دې الله رب العزت ما خلاص کړي، نو زه تاسو ته د سورة الکوثر یو اسانه وظیفه درخیمه کنه. که دا وظیفه تاسو شروع کا نو ان شاء الله الله رب العزت به تاسو ته د دغه انسان نه نجات درکړي. دا انسان به ان شاء الله بیا تاسو بالکل نه تنګوي، الله رب العزت به نه تاسو مکمل خلاص کړي. صحیح شوه؟ نو وظیفه بالکل اسانه دا وظیفه درته درخیمه، خو د وظیفې ښودلو نه مخکې اول درته اجازه درکوم، ځکه چې اکثر خلک بیا میسجونه کوي، څوک کمنټ کوي چې آیا موږ ته د دې اجازه شته دی او که نه. نو ټولو ته اجازه دی زما طرف نه چې څوک هم دا ویډیو ګوري او دا وظیفه زده کوي نو هغوی ټولو ته زما طرف نه مکمل اجازت دی. صحیح شوه؟ نو وظیفه دا د زما عزتمندو د سورة الکوثر وظیفه دا په دې طریقې سره به تاسو کوئ. سورة الکوثر چې دی که نه دا 3 آیاتونه دي، په دې کې اولنی 2 آیاتونه چې دي که نه بس دا به تاسو یو پیره ووایي، او آخري آیات چې دی که نه ان شانئک هو الابتر دا به تاسو 100 پیرې ووایي. صحیح شوه؟ لکه داسې بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، دا وشو کنه. بیا ان شانئک هو الابتر دا به بیا شروع کوي 100 پیرې به صرف دا آیات ووایي تاسو ان شانئک هو الابتر ان شانئک هو الابتر ان شانئک هو الابتر، دا به تاسو 100 پیرې ووایي. چې کله 100 پیرې برابر شي کنه دې پسې به بیا تاسو دعا وکړئ چې الله تعالی د فلان کې انسان د شر نه ماته حفاظت راکړي، یا الله تعالی د فلان کې انسان د شر نه ماته نجات راکړي. چې چا نه تاسو ډیر تنګ یې کنه هغه نوم به تاسو واخلئ چې الله تعالی دغه انسان نه ماته نجات راکړي. اوس که چېرې ډیرو کسانو نه تاسو تنګ یې کنه یو کس نه وي ډیر کسان وي، بیا د ټولو نامې واخلئ. چې کله تاسو وظیفه پوره کوئ کنه ورپسې به دعا وکړئ چې الله تعالی ماته د پلان کې انسان نه پلان کې انسان نه پلان کې د ټولو نامې به تاسو واخلئ او بیا به وکړئ چې الله تعالی د دې ټولو نه ماته نجات راکړي. نو دا وظیفه تاسو هر ورځ جاری ساتئ، ان شاء الله زر تر زر به الله رب العزت تاسو ته د دغه انسانانو د شر نه نجات درکړي. الله رب العزت به دوی نه تاسو ته خلاصې درکړي، بیا به ان شاء الله تاسو په سکون خوشحاله او آرام سره ژوند تیروئ. ټیک شوه؟ کوشش وکړئ چې وظیفه په خپله هم زده کړئ، که بیا هم پکې تاسو ته څه خبرې څه تپوس وي کمنټ وکړئ، زه به ان شاء الله کوشش وکړم چې تاسو ته جواب درکړم، تاسو به فکم خو دا وظیفې ضرور شروع کړئ. صحیح شوه؟ او ویډیو د ثواب په نیت باندې ټول مسلمانانو ملګرو سره شیر کړئ چې ټولو ته ورسیږي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت مو خوشحاله باد ساته، دعاګانې کوي، دعاګانې به کوو. الله پامان.